چې دا د پیغمبر کتابونه د پیغمبر کتابونه نه دي، دینه منکر سړی کافر کیږي نه. دا د یو انسان کتابونه دي چې 1200 کاله پس را پاسېدل دي، ویلي دي چې پیغمبر مونږ دسې کول. د خو خپل پیغمبر نه دی لیدلی، دا خو یو سړی یو تجزیه ده کړې ده. که دینه څوک منکر شي نو دا د پیغمبر نه څوک نه منکریږي، دا د سړي لیکلو نه منکریږي. د دې شخص دا خبرې راخلو او د حقایق سره لیکتلو چې دا څومره د حقایق سره نږدې دي او کنه دا د دې د جهالت تر ټولو لویه نښه ده. یوازې د دې د خبرو جواب نه کوو ځکه دا په علمي جواب باندې ارزي نه. د دې د پلرونو مستشرقین چې هغوی دا شبهې را نقل کړي دي او فرویزي چې دی هغه به اردو ته نقل کړي دي او دوی چې اوس پښتنو ته وایي، د دې انسان د علم اندازه تاسو د دینه لګولی شئ. دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې به کوم کتابونو کې راجمع شوي دي دغه کتابونه 1200 کاله وروسته لیکلی شوي دي او دوی راپاڅېدلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې لمونځ کاوه. سبحان الله. د انسان چې دی په صحیح البخاري باندې اعتراض کوي او امام بخاري رحمه الله چې دی هغه په 256 کال د هجرت باندې وفات شوی دی. خپل کتاب چې په خپل ژوند کې لیکلی دی او دا وایي چې دا 1200 کاله وروسته دا کتابونه لیکلی شوي دي. زموږ دعوه څه ده؟ زموږ دعوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د هغه په ژوند کې لیکلی شوي دي او د دې چې دی موږ سره دلایل دي، دا حقایق دي چې موږ بیانوو، صرف خالص دعوه نه ده. دویمه دعوه د دې شخص چې دا هغه دا ده چې د احادیثو په کتابونو کې د دې مؤلفینو خپلې تجزیې دي او دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی او د هغې په باره کې فرمایي چې هغې به داسې کول هغې به داسې کول. د انسان چې دی د احادیثو یو کتاب نه دی کلاو کړی تر څو په دې باندې پوه شي او دومره د جهل نه ډکه خبره یې کړې ده. په بخاري کې دا نه دي چې امام بخاري رحمه الله ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې کول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی، بلکې هغې کې هر حدیث چې دی هغه په سند سره نقل دی، یو تسلسل دی چې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی، دغه صحابي نه تابعي اوریدلی، دغه تابعي نه چې دی بل تابع اوریدلی او به بخاري وایي چې ما د دین اوریدلی دي. او امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې کوم احادیث را جمع کړي د هغې د صحت دپاره ډېر قوي شرطونه لګولي دي. دې وجې نه د ټول امت چې دی په هغې باندې اتفاق دی چې وروسته د کتاب الله نه په ټولو کې صحیح کتاب چې دی هغه د امام بخاري رحمه الله دی، ځکه هغې ډېر سخت شرطونه وضع کړي دي. راوي ته کتلي چې دا راوي د دینه نقل کوي آیا د دې سره په دغه وخت کې و که نه و، د دې عصر یو و که نه و، ملاقات یې شوی و که نه و شوی، د ده قوت حافظه څنګه وه، ده خو به دروغ نه ویل. د ټولو خبرو ته چې دی کتلی شوي دي او هغې نه وروسته چې دی حدیث نقل شوی دی. تا د جرح او تعدیل کتابونه نه دي کتلي، په دې اصولو باندې ته نه پوهېږي. که چېرته یو انسان د جرح او تعدیل کتابونه وګوري، مصطلح الحدیث وایي، نو هغه به پوه شي چې د احادیث څومره په پاکې طریقې سره موږ ته را نقل شوي دي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا هغه خلک دي چې د مستشرقینو نه، هغه خلک چې د لندن نه راغلي و، د غرب نه راغلي و او هغه کافرانو، هغې عربي یاده کړه، اسلامي علوم یې زده کړه، دې دپاره چې مسلمانان په خپل دین کې شکیان کي، نو به یې شبهې ولیکلې او اعتراضونه یې ولیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې. نو دا خلک راځي او هغه اعتراضونه راخلي او دلته چې دی فټ کړي. را به شو خپلې خبرې ته موږ دا ویل چې زموږ دا دعوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې دی د هغه په ژوند کې لیکلی شوي دي. اولنی مثال یې واوره. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر خبره لیکله. نو قریشو بعضې صحابه کرامو چې دی هغه منع کړه چې دا مه کوه. نو عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او ته فرمایي دا قصه ورته کوي چې ستا هره خبره ما لیکله، خو بعضې صحابه کرامو چې دی زه منع کړم د لیکلو نه. د الله نبي ورته څه وفرمایل؟ د الله نبي خپله مبارکه ګوته راخلي او خپلې خولې ته به اشاره کوي او به فرمایي عبدالله بن عمرو ته اکتب فوالذي نفسي بيده، زما دې قسم وي په هغه ذات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قسم خوري چې زما نفس د هغې په لاس کې دی، د دې خولې نه نه وځي مګر حق. نو هر څه چې دی هغه ما نه ولیکه او په هر حالت کې چې زه خبرې کومه، که زه خوشحاله یم، که خفه یم، که قهر یم، که په هر حالت کې یم، زه چې څه ویم او د دې خولې نه څه راوځي هغه لیکه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث لیکل.
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکی خطبه کوله نو یو سړی چې د یمن نو هغه پاتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اے د الله نبی دا خطبه چې زما د پاره ولي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو اكتبوا لابي شاه، د ابي شاه د پاره چې نه دا خطبه ولي کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امر کړي په کتابت باندې چې دا احادیث تاسو ولي کوي. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې بچایانو ته خطونه لیکل او په دې خطونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې لیکل کېدلې. دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې او د هغې په حیات کې د هغه چې د احادیث لیکل کېدل او هغې نه وروسته چې بیا د تابعینو په دور کې او بیا د تبع تابعینو په دور کې بیا چې دا سلسله چې ډېره زیاته فراخه شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ډېر په منظمه طریقه باندې چې په کتابونو کې راجمع شو او دا چې اوس پورې موږ ته را رسېدلي دي. یوازې چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کتابونو کې نه محفوظ کېدل بلکې په سینو کې هغه هم محفوظ کېدل او د عربو د قوت حافظي چې هغه مثالونه موجود دي. د هغې ډېر تمرکز به دا و چې هغه حدیث حفظ کړي او په سینه کې چې هغه محفوظ کړي. نو د احادیث چې موږ ته کوم را رسېدلي دي دا ډېر په دقت سره را رسېدلي دي او څوک هم چې په دې باندې اعتراض کوي دا اعتراضونه د دوی خپل نه دي بلکې دوی هغه د مستشرقینو نه راغستې دي چې د هغې هدف او مقصد هم دا و چې څنګه مسلمانان په خپل دین کې په خپل رسول باندې شکي کړي. خو علما کرامو چې دی په هغه وخت کې هم د هغې مقابله کړې وه او اوس هم لګیا دي د دې شرپسنو او د دې منکرینو حدیثو چې دی مقابله کوي او کله به هم چې دوی په خپل مراد کې کامیاب نشي